بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ په وینډوز 10 باندې د 11 درس کې دلته رایټ کلیک کړی نو پاپ اپ مینو یا هم رایټ کلیک پراپرټیز په دې باندې خبره کړې وه که نه. خبره چیرې رسېدلې وه؟ نیو ته. نیو وګوره، نیو فولډر ویلی مثال غواړئ چې یو بل پروګرام را خلاص کړي دې نه میله. خو اوس راځه خبره ټوله چیرته ده؟ شارکټ کې ده. شارکټ کې اوس راځه موږ له څو طریقو نه کولی شو کمپیوټر خاموش کړو. اوس چه ورته وي د اشتراک سره بدلوي ډیسکټاپ ته هغه صفحه د بل د ځای نه موږ شخص خاصه ته د هغه نه راوغوښتله د ډیسکټاپ ته هغه صفحې موږ کولی شو مثال د خبرې موبایل ورته وصل کړی وي د هغه نه موږ عکس کړی په د هغه ډیسکټاپ هغه صفحه باندې ولې نه ولې نه ګورې اوس دغو ته ما فلاش اچولی ده صحیح سو. زه دغه فلاش راخلاصوم، اوس دا فلاش مې کله چې راخلاص کړو ګوره په فلاش کې دي عکسونه صحیح سو. زه مثال اوس دغه 15 په نامه ده دا ورته انتخابوم سره ډیسکټاپ. اوس راځه ګوره دا څو سو 15. اوس راځه ورته چې نه 12 درس که نه سیټ ډیسکټاپ ورته انتخاب کړه. اوس ګوره له فلاش نه مې او که له تلیفونه ورته انتخاب کړه خلاص. نور راځي که فلاش وکاږئ هم مشکل نشته، سر ورته خلاص و. خو سپارک کې دلته ده، کله چې تاسو غواړئ چې مثال اوس بیا رایټ کلیک کوئ پرسونالایز ته راځئ، اوس ګورئ دا کوم عکس کې چېرته فلاش موجود وي هغه دلته موجود وي صحیح سو. که فلاش وکاږئ هغه له دې ځای بیا ځي. چې کله د یو بله صفحه ورته چینج کړله دا عکس بیا نه راځي، بیا به مجبوره یا تلیفون یا فلاش به ورسره وصله کله چې وصل کړو بیا به رایټ کلیک کوئ سټاپ په ګراوند کوئ. سر خو خلاص و. اوس راځو څنګه کولی شو کمپیوټر خاموش کړو. څو طریقو هم زدي؟ له درې نه. کومه؟ ټار بټن به ونیسئ او دلته به راشئ پاور باندې کلیک وکړئ او دلته شټډاون. ښه دا یې 2 صحیح سو. اوس راځو کومې زیاتې طریقې چې دي یعنې تقریبا تر 10 شاوخوا داسې طریقې لري په دې باندې کار کوو. نو هغه ګورئ ما دلته نوټ پاډ کې درته نوټ کړی. اوس راځو له دې نه کار کوو صحیح سو. اول به تاسو راځئ شارکټ به جوړ شارکټ نه دا ټول کار کوو. شټ ډاون له هغه وروسته به تاسو فاصله ورکړئ صحیح سو. فاصله یې ورکړه دا ډاش یا منفي اس، بیا راځو فاصله شټ ډاون دلته سلاش له هغه وروسته ټي ټیم چې ورکړل له هغه وروسته فاصله 2 فاصله او دلته به بیا سلاش ورکړئ اف خلاص. څنګه اوس راځم دا زه راکاپي کوم تاسو یې ولیکئ صحیح سو. تاسو به دا لیکئ کنټرول سی کوم یې. اوس راځم دا باندې هم رایټ کلیک وکړئ له هغه وروسته نیو ته راسئ، نیو ته سره راغلی شارکټ جوړ کړئ. شارکټ جوړ شو هغه کوم شی چې راکاپي کړی وي هغه دلته ګوره شټ ډاون فاصله منفي اس فاصله منفي ټي فاصله 2 او فاصله منفي اف. دا شرط دا دم هلته لیکلو دا مې راکافي کړو دلته مې ورته فیسټ کړل صحیح سو. ریکارډ او کافي فیسټ شارکټ خو در معلوم ده انشاءالله. ښه آفرین. اوس دغه ځای مې دا مې ورته ولیکل له هغه وروسته به تاسو نیکسټ کوئ. د چا په نامه دلته شټ ډاون نوم د تاسو خپله نوم هم ورکولی چې حضور تاسو شټ ډاون سئ د فینش یې کړه. کله چې فینش کړو اوس ګورئ که چېرته دلته تاسو ورته وګورئ دلته یو شارکټ جوړ ده. اوس به په دې رایټ کلیک وکړئ دا به که اوس کلیک وکړئ هم کار کوي خو تاسو دا ایکن ورته چینج کړئ تر څو ښه ښکاره شي. پراپرټیز ته ولاړ شه چینج ایکن باندې کلیک وکړه او دا هم ورته اوکې کړه. له هغه وروسته دلته مختلف ایکنونه د هر یو ایکن داسې ورته انتخابوم. زه مثال دا ایکن ورته انتخابوم اوکې کړه اپلای کړه او دا هم اوکې کړه. اوس ګوره ایکن هم چینج شو که چینج نه شو. اوس که کلیک وکړم د ما کمپیوټر به سره کم شي خاموش به شي. خو زه اوس نه خاموش شم ځکه چې ریکارډ چې ده بندېږي صحیح سو. دا اجازه ده. دا خو اوس دلته پروت ده که نه. تاسو کولی شئ دا راوړئ دغه ټیسټ بار خط ته هم راوړئ. ګوره دا داسې راکش کړو دلته فقط داسې پرېږده. کله چې پرېښود ګوره دلته راغی نو کلیک وکړه. کلیک داسې وکړو دا به سره کم شي خاموش به شي. بېرته غواړئ چې له دې ځای لرې کړئ رایټ کلیک وکړه دلته انفین فرام ټیسټ بار باندې کلیک وکړه دا له دې ځای لرې شو. غواړئ چې بیا دا دلته راولئ رایټ کلیک وکړه. رایټ کلیک څخه وروسته ګورئ دلته موږ پین ټو ټیسټ بار لرو دا کلیک وکړه هم پین ټو ټیسټ بار ته به ولاړ شي صحیح شو. زه اوس دلته کار نه کوم ځکه چې ریکارډ بندېږي کمپیوټر مو خاموش کېږي. تاسو به عملاً په دې ټولو باندې کار کوئ صحیح سو. یوه طریقه. دوهمه طریقه بیا راځم نوټ پاډ ته. نوټ پاډ ته کله چې رالو موږ دلته لیکلی شټ ډاون بیا هم فاصله ورکړی متوجه نستئ. کله چې مثال شټ ډاون ولیکو له وروسته بیا تاسو فاصله ورکړئ. بیا دا د څه په نامه یې د سلاش کوم یو سلاش ده خاص سلاش د بک سلاش نه ده صحیح سو. د تاریخو لپاره استفاده کیږي. نو دا سلاش به ورکړئ له وروسته بیا اس ورکړئ له وروسته بیا راځو فاصله ورکړئ. فاصله کله چې ورکړه نو تاسو بیا دلته بیا سلاش ورکړئ. له سلاش څخه وروسته ټي بیا به فاصله ورکړئ بیا به چی نشته کوئ
صفر. نو دا همسې نوشته کړو نو تاسو به د دې نه هم شارکټ جوړوئ. زه راځم بیا فقط دا را کافي کوم، کله مې چې کافي کړو اوس راځم دا بېرته راځم دلته به یو شارکټ جوړ کړم. یو شارکټ خو دغه شو که نه. اوس راځم رایټ کلیک کوم، له هغه وروسته نیو ته راځم، نیو ته سره له شارکټ دا اوس کوم خط چې ما را کافي کړو دا هم دلته ورته فیسټ کوم. داسې فیسټ کنټرول سی کنټرول وي هلته انتخاب که کنټرول سی که دلته کنټرول وي. صحیح سو. نیکسټ که د چا په نوم شي ډاون ټو په نامه. صحیح سو. دا هم فینش که. اوس بل شارکټ هم راغی. په دې هم رایټ کلیک وکړه، رایټ کلیک داسې وکړو، آیکن یې دا ورته چینج کړه، اوکې کړه. له هغه وروسته مثال کوم آیکن ورکړه زه ورته دغه آیکن اوکې کړه او دا هم اپلای کړه او دا هم ورته اوکې کړه. اوس ګوره بل شارکټ هم موږ سره جوړ شو که جوړ نه شو دا هم دلته کېږي. اوس په دې باندې کلیک وکړه هم څه رقم کېږي کمپیوټر دی خاموشېږي. راځو دریم شارکټ ته. دریم شارکټ ته چې راغلی بیا به شټ ډاون ولیکئ. ګوره دلته منفي اس ولیکو که نه، دلته به هم منفي اس لیکئ، فاصله به ورکئ. منفي ټیم دلته لیکلی که نه ده لیکلی برسېره، دلته به هم منفي ټو لیکئ. دلته 2 صفر ورکړئ، بیا هم فاصله منفي اف، دلته فقط تاسو 1 صفر تو لیکئ. خلاص. صحیح سو. نو اوس دا هم راځم دا مکمل انتخابوم، کنټرول سی له هغه وروسته راځم یو بل شارکټ جوړوم، رایټ کلیک نیو ته راسه، نیو شارکټ ته سره راغلی کنټرول وي. کنټرول وي چې کله پریس کړو له هغه وروسته دا شارکټ به دلته راسي. دا هم نیکسټ کله چې نیکسټ کړو چا په نامه شي ډاون 3 په نامه فینش یې کړه. صحیح سو. فینش هم چې کو رایټ کلیک وکړه، پراپرټیز ته ولاړ شه، پراپرټیز ته ولاړ شه، چینج آیکن او دا هم ورته اوکې کړه. مثال دغه آیکن ورته ورکوم یا هم مثال دا آیکن داسې آیکن ورکوه دا هم ورته اوکې کړه. کله چې اوکې کړو د هغه وروسته مثال دا هم دلته راوړو. اوس په دې باندې به انشاءالله وروسته عملي کار کوو. په هر یو به کلیک کوو نو دا به خاموش شو. استاد که سیده نیو ته لاړ شي د نیو نه شارکټ ته لاړ شي هلته دا فورمول ولیکئ. هېڅ مشکل خو زه څه درته تاسو به یې لیکئ. اوس دلته تیار مې جوړ کړي کافي فیس. صحیح سو. نو دا تاسو خپله ولیکئ. زه فقط د نسي ویډیو زیاته نه سي درس در باندې اضافه نه سي. صحیح سو. بېرته راځو د درې خو سره خلاصو. څلورم چې دی نن ډېر خوندور دی. یعنې دا چې دی زه زیات کاروم سلاید ټو شټ ډاون. سلاید ټو شټ ډاون دا مې تېره ورځ هم درته کار کړو. ګوره لکه ته څنګه چې وایې چې مثال خپله یې لیکو، رایټ کلیک وکړه، له هغه وروسته نیو ته راسه، زه اوس نه کافي کوم، شارکټ ته رسېدل ته ورته ولیکه سلاید ټو شټ ډاون. صحیح سو. دا دې سویلو کو شټ ډاون لیکلی سویلو کو له هغه وروسته دا نیکسټ کا سلاید ټو شټ ډاون در معلومېږي خو انشاءالله نیکسټ نه جواب فاصله نه ورکوو. صحیح سو. کله چې مثال نوشته کړو د چا په نامه سلاید ټو شټ ډاون په دې نامه سره مثال بل نوم دلته فاصله نشته. صحیح سو. نوم یې چینجولی شي، نوم نه چینجوي دغه نوم صحیح ده فینش یې کړه. اوس دا هم یو شارکټ راغی. په دې باندې رایټ کلیک وکړه، پراپرټیز ته راسه، چینج آیکن باندې کلیک وکړه او دا هم ورته اوکې کړه. اوس دې ته هم مثال راځه یو ورکړه، مثال هر یو آیکن چې تا د خپله خوښ هېڅ مشکل نشته. بیا آیکن هم کار کوي، په آیکن سره هم کار کوي. مثال ما دا آیکن ورکړه دا هم ورته اوکې کړه دا کړه. اوس ګوره دا په دې آیکن سره راغی. اوس دا کوم کار کوي؟ دا به درته کار کوي ځکه چې دې کمپیوټر نه خاموشېږي. په دې ډبل کلیک وکړو، کله چې ډبل کلیک وکړو ګورئ دا صفحه درته راغله. نو دا صفحه په ریکارډ کې انشاءالله راځي. صحیح سو. دا هم کله چې داسې کته راکش کړم کمپیوټر به پرېږدئ پسې کمپیوټر به څه رقم شي خاموش به شي. که فرته کش کړه خو بله خبر دا په وینډوز 7 کې کار نه کوي، په وینډوز 11 کار کوي. صحیح سو. یا بیا ډبل کلیک وکړئ، کله چې کلیک وکړو دغه بټن وینئ په دې باندې یو کلیک وکړه، فقط یو کلیک داسې وکړو هغه خپله راکوزېږي. نو دا ډېره ښه طریقه ده. صحیح سو. سر خو خلاص انشاءالله. اوس بیا راځو پنځم شارکټ ده موږ له کیبورډ څخه کولی شو. هغه کوم یو ده؟ Alt A4. په دې خو انشاءالله بیخي ډېر بلد دی. دا ډېر اسانه چې هر څوک یې کاروي. صحیح سو. بلکې غواړئ چې مثال کمپیوټر بیا له کیبورډ څخه خاموش کړئ نو تاسو به دلته سټارټ بټن یې ونیسئ، وینکي بټن دا خو در معلوم ده. سټارټ ایکس هم چې ونیو نو دا صفحه به راخلاصي. 2 واره یو هم چې کله پریس کړه کمپیوټر به دې خاموش شي. ګوره زه یو واره یو پریس کوم اتوماتیک ګوره دلته دا صفحه راغله. نو چې کمپیوټر د اتومات خاموشېږي، هېڅ پیغام هم نه درکوي چې آیا ته کمپیوټر خاموشوې که نه خاموشوې. سر خو خلاص و. نو دغه څومه طریقه سوه؟ دا شپږمه طریقه سوه. سټارټ یا وینکي بټن دا بټن خو در معلومېږي انشاءالله. ګورئ دغه بټن د سټارټ یا وینکي وینډوز په درې نومو سره نیولی. دا بټن به نیولی او ایکس به پریس کړي، وروسته به فقط 2 وارې یو پریس کړي کمپیوټر به دې
خاموشي. بل یو وروسته به تاسو راسئ که غواړئ چې مثال کمپیوټر ساین ان اوټ کوئ ګورئ په دوی ځای کې هم لرو دلته کله چې مثال پاور ته راسئ نو دلته ساین اوټ نه در اخیستی هغه بله طریقه دلته کومه طریقه تبدیل کې بیا راخیستی ده صحیح سو که غواړئ چې کمپیوټر د ساین ان اوټ کې یعنې که چېرته تاسو کمپیوټر یو وخت کې څه رقم جامېږي نو کوم پروګرام راخلاصېږي بیا بیرته نه بندېږي کمپیوټر به بیا ساین ان اوټ کوئ نو د ساین ان اوټ لپاره هم ګورئ دو ځای کې یو شټ ډاون ده فاصله منفي فاصله ال ده ال ده صحیح سو دا داسې ولیکلو هغه وروسته به تاسو زه راځم مثال دا کافي کومه دا مې سي کافي کو کنټرول سي اوس راځم دلته یو بل شارکټ ورته جوړوم نیو ته به راسې نیو ته سره شارکټ مثال دلته ورته فیسټ که کله چې فیسټ کو نیکسټ که او دا هم ورته فینش که اوس دې ته بیخي دغه آیکن ما ورچینجوئ داسې کلیک وکړئ خو هغه آیکن چې یو څه ښه ښکارېږي صحیح سو بله طریقه یې راسې بیا پینټ پروګرام ته نوټ پاډ پروګرام ته راځم اوس دلته لیکلی کلیک سټارټ بټن کله چې لکه دا مخکې ستاسو چې موږ دوه طریقو نظره سټارټ بټن دې کله پریس کوو موږ دوه ځای کې ګوره چې لرو پاور لرو کلیک وکړه شټ ډاون کمپیوټر به دې شټ ډاون سي خو سلیپ هم لرو سټارټ لرو دې وظیفې په دې وظیفو هم سر خلاص ده ښه په دې به وروسته کار وکړو صحیح سو څه رقم شټ ډاون خو فقط زه د کمپیوټر خاموشوي ښه له هغه وروسته بیا راځو دلته که چېرته مثال تاسو کمپیوټر ډېر جامېږي مثال یو پروګرام را خلاص کړی دا اوس بیرته نه بندېږي نو تاسو به راسئ کنټرول آلټ ډیلیټ بټن به پریس کړئ خو اوس که چېرته زه دا پریس کړم شاید دا ریکارډ بند شي صحیح سو دا به په اخر کې هېڅ کار بیخي کلیک کوي کار نه کوي آلټ کنټرول آلټ ډیلیټ پریس کړئ نور تاسو کمپیوټر چې دا یو بله صفحه راځي هلته زه کوم کار چې دغه انشاءالله درته ښیم صحیح سو په اخر کې به کار وکړه که چېرته دا ریکارډ بند سو هم بیا یې مشکل نشته بل لاک سکرین نه هم مثال تاسو د چا کمپیوټر روشن کو اوس هغه څه رقم ده لاک ده کولپ ده ګوره دا صفحه ده خو اوس مثال هر څومره کوډونه دې ورته ووږل نه اوس خو دا کوډ نه لري که نه مثال تاسو کوډونه ورته ووږل د هغو کوډ نه ده درته یاد مثال نه خلاصېږي نو بیا فقط دلته راسه ګوره پاور بټن لرو کلیک وکړه شټ ډاون کمپیوټر به دې خاموش سر خو خلاص انشاءالله دا کومې طریقې دل د ټولو طریقو سره کمپیوټر سره کم کولی شو خاموشولی شو نور هغه د تاسو خپله خوا که هره طریقه چې زیاتې سوی خو یعنې ضروري ټولې دي ځکه چې څوک سوال در باندې کوي کولی شي مثال تاسو یې بیا کې را باندې کوي صحیح سو ښه اوس راځو دغه طریقه چې ده کنټرول آلټ ډیلیټ په دې به کار راته وکړم صحیح سو اوس به که مثال د خبرې ما د نوټ پاډ پروګرام را خلاص کړی اوس خو نه ده جام صحیح سو دا بیا دوه طریقې لري اوس که چېرته زه مثال دلته کلیک کوم هر څو کلیک چې کوم دا مثال نه بندېږي نو دا له کومې طریقې نه وباسو دوه طریقې لري یو به تاسو ټسبار خط ته راسئ ګوره ټسبار خط ته راغلی دلته به رایټ کلیک وکئ صحیح سو رایټ کلیک هم چې کله وکړو دلته ټسک منیجر لرو په دې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو اوس کوم پروګرامونه ستا راخلاص کړي دي هغو لیست دلته راځي له کوم یو پروګرامه نسي وتی تر څو چې له نوټ پاډ پروګرامه نسم وتی انتخاب که ان ټکس باندې کلیک وکړو اتوماتیک یې بند کړو که یې بند نه کړو آل داسې آل ډیلیټ وکړئ هم دغسې صفحه راځي خو هغه څه رقم راځي اوس راځو کار کوو آلټ نیسم کنټرول نیسم آلټ ډیلیټ دا صفحه تاسو راغلی دا صفحه وینئ اول چې دا ګورئ لاک کمپیوټر د څه رقم که کولف که سویچ یوزر له یوه یوزر څخه بل یوزر ته ولاړ شه اوس موږ یو یوزر لرو دا په ریکارډ کې نه راځي صحیح سو ګوره موږ که چېرته په کمپیوټر کې دوه یوزره ولرو یو د اسمت په نامه ده بل د پاچا خان په نامه ده صحیح سو اوس ته په پاچا خان یوزر کې لګیا کوم پروګرامونه دې مثال را خلاص کړي اوس غواړئ چې د اسمت یوزر ته ولاړ شئ نو بیا به راځئ له سویچ یوزر څخه به استفاده کوئ خو سویچ یوزر بیا کوم کار کوي ته به له یوه یوزر څخه بل یوزر ته ولاړ شئ کوم پروګرامونه چې په پاچا خان یوزر کې را خلاص کړي هغه نه بندېږي هغه بندېږي نه صحیح سو په یوه حالت پاتې کېږي خو که د ساین ان اوټ کو کوم پروګرامونه ستا را خلاص کړي هغه مکمل له منځه ځي یعنې کمپیوټر ریسټارټوي او کوم پروګرامونه چې تاسو را خلاص کړي هغه ټول بندېږي بیرته کولی شئ له یوه یوزر څخه بل یوزر ته ولاړ شئ دا هم که چېرته تاسو کمپیوټر ډېر جام سو فقط ساین ان اوټ کې کوم پروګرامونه سره خلاصوي اتوماتیک ټول بندوي او چینج پاسورډ خو در معلوم دی چې غواړئ چې څه رقم کې پاسورډ یې چینج کړئ ټیسټ منیجر مثال هغه نوټ پاډ پروګرام مې درته ووایستو غواړئ چې مثال د نوټ پاډ پروګرام څه رقم کې وباسئ مثال یو پروګرام تا را خلاص کړی له هغو څخه نسې وتی نو دلته هم ټیسټ منیجر راځي په رایټ کلیک وکړه چې په ټیسټ بار باندې رایټ کلیک وکړه هم راتون دلته ټیسټ منیجر انتخاب کړه له هغو وروسته ګورئ دغه صفحه راغله بیا که رانغله فقط ورته زه له سیټینګ نه وتی سیټینګ ورته انتخاب کړه او د ان ټکس وګوره سیټینګ څه سو ورک سو وایستو صحیح سو داسې نګیټ چې مثال دا هم یې سلی چې خو دا چې ده دا ریکارډر ده زه دا نه باسم
سر خو خلاص ان شاء الله سم ان شاء الله مشکل خو نه لري بل راځو ګوره په دوه ځای کې دا درې اپشن لرو پاور کې یو سلیپ شټ ډاون ریسټارټ په دې کې نور شیان هم راځي کمپیوټر څنګه کول پو ښه اول چې د چیرته مثال غواړئ د پاور ته راسي سلیپ لرو سلیپ څه کار کوي تاسو مثال کمپیوټر کې کار کوئ مثال کور کار کوئ اوس مثال رور د غږ درته وکړي چې راځه ډوډۍ ته مړۍ ته راسه د ډوډۍ وخت صحیح سو نو اوس تاسو په کمپیوټر کې لګیا غواړئ چې مثال دا کمپیوټر کې خو لګیا اوس د کمپیوټر داسې کې چې ګولې کې خو برق نه خوري مثال درته وایم یې مثال چالان دی خو برق دې نه خوري یعنی مثال ډوډۍ د زر خوري داسې لکه ګول مثال ویده کوي ویده کې بیا سړی په چیش خبرېږي نه دا یو چې ویده کې چې نه بیا په چیش نه خبرېږي پوه شوې نو بیا به راځئ دلته ګورې کله چې سټارټ ته راغلی پاور ته به راسئ سلیپ باندې کلیک وکړئ دا هم چې سلیپ کو نو کمپیوټر به دې ویده سي بیا څنګه ډوډۍ ورته وخوړه مثال ورته راغلی بیا دا پاور بټن وکړئ یا انټر کړه نو دی بیرته راویښ سي کوم برق چې دی برق ډېر که یې خورم په ډېره کم اندازه یې خورم پاور بټن به ته وایي خپل خلاص رسي نه فقط پاور بټن و پاور بټن باندې کلیک اتوماتیک چلاندېږي مازې پاسورډ ورکړه خلاص نور چلند داسې نه کیږي چې له سره به یارې چلاندېږي هغه اولنۍ صفحه تیار چلند دی فقط کلیک وکړه مازې کوډ ورکړه صحیح شو نه وځي یو پروګرام هم نه وځي کوم پروګرامونه فقط تا کوم پروګرام کې چې لیکنه فایل کړی په هغو ځای به هغه نه بندوي صحیح شو بل شټ ډاون د شټ ډاون څه کار کوي شټ ډاون بیا خاموشیږي کوم شیان سره خلاص کړي هغه مکمل باسي هغه ټول بندوي نو د کمپیوټر خاموشیږي سم خاموشیږي او ریسټارټ مثال کمپیوټر در خلاص کوس ډېره سستي کوي یا ډېر کار دی پوکو نو دی تر فشار لاندې راغی نو بیا راځي فقط کمپیوټر ریسټارټ کوي سره کمپیوټر به خاموش کړي بیرته اتوماتیک چالان کړي موبایل زوی ریسټارټ که سمېږي بیرته اتوماتیک چالان کړي بیا بټن ته ضرورت نه لري صحیح شو سر خو خلاص انشاءالله په دغه سر خلاص په بعضو ځای کې هغه هم راځي ګوره که زه دلته الټ F4 پرس کړم نو دلته شاید ریکارډ بند شي په هغو کې بیا ډېر دی هغو کې دا مکمل شیان راغلی خو راځم الټ F4 ښه دا ده نصب بند اوس ګوره الټ F4 مې دلته چی ورته انتخاب ده شټ ډاون که چېرته د بټن باندې کلیک وکړم موږ ته دلته مخته سویچ زر له یوې زر څخه بلې زر ته دلته ساین ان اوټ دا کوم پروګرامونه سره خلاص کړي دا ټول بند کړه سلیپ خو بیا حالت ته یې بوځه او شټ ډاون خاموش کړه ریسټارټ کړه خو دلته په بعضو کمپیوټرو کې هایبرنډ ده که چې په نامه هغه هم ده هغه هم خاموشه کوي خو هغه د کوم ځای سره خلاص کړی اوس ګوره زه مثال له خبرې دا پروګرام را خلاصوم دلته په دې ځای کې ولاړم او هایبرنډ که چېرته په ووږو په دغو ځای کې بیرته کمپیوټر خاموش هم په دغو ځای کې به ولاړ بیا صفحې ته هم نه ځي سره خو خلاص انشاءالله دلته هغه نسته نو دا د چی شي د خاموشول یا کومې طریقې وي مثال دوه طریقو سره خاموشولی شو یا کوم شرکټونه چې موږ ورته جوړ کړو دا هم او دا هر یو شرکت دلته جای کولی شي فقط طریقه هم در وښوده داسې راکش کړه دلته یې واچوه ګوره دلته یې پرېږده او یا رایټ کلیک وکړه رایټ کلیک چې پوکو دلته فین ټو ټس بار لرو ګوره اوس دلته ان فین فرام ټس بار یعنې بېرته راوباسه اوله که چېرته مثال دلته دا نه ده اوس فین ټو ټس بار ده مشکل خو نشته تر دې ځایه سر خو خلاص و سوال پوښتنه خو نه لري انشاءالله نو دا ډیلیټ دا مې ورته ولیکل دا فقط ګوره نوټ پاډ څنګه یو بل هم راشکه یرسو نو هغه هم فقط تاسو شټ ډاون ورته ولیکئ خلاص فقط ورته ولیکئ شټ ډاون ور کمپیوټر ول دغه د الټ4 تا په خبر مې سر خلاص نه سو نه اوس همدغه تو چې ورته ولیکې دا فورموله دا د ځان ولیکل که نه دی ترکیب نه دی ترکیب دی د خپله دی فورمول ورکړی داسې خو نه ده دلته ورته ولیکه اسمت الله خان کمپیوټر خاموش کړه اوس هغه بیا کار نه کوي دلته ګورې فقط دا فاصله ورته غلطه کوي لکه په ډکشنري کې چې یو فاصله او ام او ان غلطه او کار یې کوو هم داسې مثال یو فاصله شاید نه دا به ډېر دقیق لیکئ صحیح شو نو دا هم سم در سره نوٹ کړئ صحیح شو دلته ما لیکل ما خو ځکه زر کافي کړو چې اوس ګوره تقریبا اوس دا کافي هم کړو دومره وخت یې ونه که چېرته موږ لیکلی یم بیا یې وخت زیات مشکل خو نشته بس ده د څه شی رایټ کلیک کوم ځای کې پاته و ګوره دا د ګرافیک مربوط کړي دا مې دا اوس نه وایي
یا وروسته سبا ته ډسپلی وایي بس خلاص ډسپلی او پرسنلایز دا دې ځای حمل کې خو دا دلته نه وایي دا ټول چې دلته دغه ځای کې په سیټینګ کې موجود دي صحیح شو هسې کې بیا دې ځای ورتلی هم مشکل نه سره سیټینګ نه هم ورتلی تو خو انشاءالله فهمیدی مشکل خو نیست